د ورو سوال کړی دی چې بېهوشۍ سره اودس ماتیږي او که نه. الجواب په دې باندې د علماو اجماع ده او اتفاق دی چې په بېهوشۍ سره اودس ماتیږي اگر که لږی. ګوره په خوب سره اودس ماتیږي، انسان شعور ورک شي نو خوب نه خو بېهوشي بیا زیاته زوروره ده، نو دې سره اودس ماتیږي اگر که لږه بېهوشي. خوب چې ګوره لږي لږ داسې خوب چې هسې سړی جټ کوي او خوا او شا په دې حال او احوال باندې پوهېږي، دې سره اودس نه ماتېږي، احساس یي. اگر که پوره نه پوهېږي چې دا خلک څه وایي څه کوي، خو نه داسې لږ ویښي په ځان پوه وي، په داسې ټیم کې اودس نه ماتېږي په خوب سره. هغه خوب سره اودس ماتېږي چې سړی د خوا او شا د احوالو نه بېخبره شي او د ځان نه بېخبره شي، نو دې سره اودس ماتیږي. حاصل د جواب دا شو چې د بېهوشۍ سره اودس ماتیږي اگر که لږی، لکه چې د ته پته نه لګي چې د ده سره څه کېږي څه نه کېږي، د د جسم نه څه ووتو یا نه، د هغې نه خبرېږي. والله اعلم.